دا ابو هريره خبره مې درته کوله. پیغمبر ځان سره کېنولو ویل ورشه کور ته او بیبي فاطمه ته وایه چې چیلۍ که تاسو لشلي نو هغه پای مونږ له راکئ. نو د لرګي په کاسه کې پاو یو نیم پاو پایو هغه ابو هريره راوړوي چې دا وایي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو هريره ته وایي چې ورشه اصحاب صفا ته مو وایه چې راشي. اصحاب صفا د پیغمبر طالبانو لکه وختي چې ما تاسو ته وایي. ابو هريره ورته وایي چې دې اصحاب صفا ته څنګه आवाज وایي چې دا پایوس کی کنه. نو ابو هريره زړه کې وایي چې د لس ورځو نهر زېما او ورته سل کس اصحاب صفا هم راغواړي دا خو زمان نه کېږي دا پاو پای خو د پیغمبر حکم نو لاړو. اصحاب صفا ته وایي چې راځئ تاسو ته پیغمبر دعوت کړی. اصحاب صفا ټول په منډه راغله چې راغله نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو هريره ته وایي چې دا پای په دې طالبانو تقسیم کا. نو ابو هريره وایي چې ړومبي طالب له مې کاسه ورکړه نو ډمې درځېدو چې اوس دی به اخلاصي. نو هغه طالب ښه په ماړه خېټه وسکل، دویم له ورکړه، دریم له ورکړه، پاتیا سلو کسانو کاسه وګرځېده. خو چې ابو هريره ته کاسه راتله نو مغسې یو نیم پاو پای پکې. پیغمبر ورته وایي ابو هريره اوس ته وسکه. ویل جي تاسو وسکئ. ویل ته وسکه زړه دې درځېدو چې خلاص شوې رانه وسکه. ابو هريره ویل په خدای قسم سکلې مې چې تر دې سپېږمو پرې عالم او کاسه نه خلاصېده. دا معجزه وه د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم. معجزه پیژنئ. په مدینه کې یو غره نه غاړه لاړه صحابه تږي شو. چې تږي شو نو حضرت علي ته وایي چې ورشه دلته د غره نه خوا چینه ده لږ اوبه ترې راوړه. چې چینې له ورغې هلته یو د یهودي نوکرو هغه مشک ډکولو. حضرت علي چې ورورسېدو نو ورته وایي چې دا مشک څه کوې چې دا ډکومه. نو دی ورته وایي چې پس بدو گفتند میں خانن ترا پس بدو گفتند میں خانن ترا ای طرف فخر البشر خیر الورا. غواړي دی غلام ورته وایي څوک مې غواړي؟ وایي فخر البشر خیر الورا. دا تمام بشریت فخر چې خدای پیدا کړی دی او خیر الورا پیدا کړی هغه دی غواړي. نو د یهودي دا نوکر ورته وایي چې من نه دانم کیسته هو زه نه پېژنم ما څوک دی. نو بیا ورته حضرت علی وایي چې سید سرور محمد نور جان محمد نور جان بہتر مہتر شفیع مجرمان. سوک دی غواړي سید سرور محمد نور جان. ادار چا د زړه نور چه دی آده غواړي. هغه ورته نظم ویل نظم بس حضرت علی غوندې پهلوان بیا څوک به د مرۍ نه ونیوه مشکې ترې واخېسته په اوږه یې کوره روان. هغه ویل ما خپل مشک راکړه. ویلم ته یې واله مشکې مغله په اوږه کو د لاس نه یې ونیو را روانې. چې را روانې کو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یې راوستو. وی جي ما درته ویلې ډېر خو دی نه راتلو په زور مې راوستو. ویل ښه خدا ولته بچیا دا مشک راکړه. چې مشک یې ورکو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غي مشک په دې خوله باندې دا څلور ګوتې داسې کېښ او به راړول شروع کړ. اویا کسه صحابه وو اویا کسه صحابه په او دسم کو ویم سکلی خو چې مشک داسې کو مغه سره ډکو. اصلي ته زبر چې خپل مشک دی وړه غاریان هغه زه اوس نه زم. ولی ویل ما خو ستا په کټوړه بیلودو څوکم. ویلو چې لا اله الا الله محمد رسول الله. دا معجزه وا د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم. دا معجزه وا چې ابو جهل
او دا ټول کافر د بیت الله خوا ته راغله او پیغمبر ته یې د څوارلسمې سپوږمۍ وه ویل ستا پیغمبري به ومنو خو که دا سپوږمۍ دوه ټوکړې شوه ویل بیا به یې ومنئ ویلو په ګوته یې داسې کړه خو چې داسې کړه سپوږمۍ په اسمان کې دوه ټوکړې شوه او لاندې راغله چې لاندې راغله نیمه په دې لستوڼي کې ننوته او نیمه په دې کې په دې ګریوان کې یو ځای شو بیا اسمان ته لاړه دا منظر ابوجهل وکتو او ویل چې په اسمان هم جادو وچلولو هسې ویم چې کوم سړی چې ارامي وي که ارامي هغه که د پیغمبر د اسمان معجزه وګوریم نو هغه ارامي لکه د پاکستان کې بعضې ارامیان ګوره که معجزه څه چې قرآن په خوله کې ورومنډې ارامي ای که نه ټول وایي زه دروغ وم په خوله کې چې ورومنډې ابوجهل فطرتي خبیث او پلیتو د اسمان نه د سپوږمۍ معجزې وکتې هم سړی نشو زما عزیزانو عرض مې دا و چې توهین رسالت نن زمونږ ټول پاکستان کوي لګیا دی توهین قرآن نن ټول پاکستان کوي لګیا دی قرآن غوندې قانون موجود دی او د پاکستان فیصلې د پیرنګي په قانون باندې کیږي دا د خدای پریدي دا خلک د صحابي تعریف دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په اسلام کې چا لیدلی وي دې ته صحابي وایي بیا دوی پسې دویمه درجه هغې ته تابعي وایي تابعي بیا هغې ته وایي چې هغې صحابه لیدلی وي درېمه درجه کې بیا تبع تابعي دی تبع تابعي بیا هغې ته وایي چې چا تابعي لیدلی په صحاباو کې دا درې مقامه دي یو صحابي دی چې پیغمبري لیدلی یو تابعی دی چې صحابه لیدلی وي یو تبع تابعی دی چې هغه تابعی لیدل دا ائمه محدثین چې کوم تیر شوي دي امام بخاری امام مسلم امام ترمذی امام ابو داود دا هغه خلقو چې دوی تابعیونه روایت کړي یو امام بخاری تقریبا داغه په کتاب کې 9,000 حدیث دي مقررات چې ور سره یو ځای کې بیا 9,000 نه زیاتېږي په یو حدیث پسې امام بخاری رحمت الله علیه زر میله مزل پیدا کړی یو حدیث پسې مثلا په بخارا کې چا ورته ویلي چې په مصر کې یو سړی دی هغه تفلانه روایت د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم یاد دی ورپسې روان شوی بیا روانه څنګه وه لاره نه وه موټر نه و جاز نه و ایس نو پیدا مزل او پیدا مزل به بیا داسې و چې هر 110 قدمه بلاړو نو 2 رکعاته نفل به وکړه چې خدای ستا په بارګاه کې لکه شکرونه دي چې تا د خپل حبیب په حدیث پسې مال د سفر توفیق راکړه تاسو وایي په ایمان اوس د ځمکې په سر چې څومره مسلمانان اوسېږي داسې به وکړي د ځمکې په سر علماء به وکړي پیران به وکړي بزرگان به وکړي ته خو وایي یو پیر صاحب ته چې په مصر کې یو عالم دی هغه ته یو حدیث یاد دی چې دی ورپسې لاړ شي دا حال د امام بخاري و په یو حدیث پسې لاړو سړی چې څه وخت کې ولید نو هغه خلقو ورته وایي چې دا سړی دی چې هغه حدیث هغه ته یاد دی نو هغه تشه جولای داسې نیولی و او اسې رانیو چې اسې راونیو نو جولای کې څه نه و دی د هغه ملک نه واپس را روان شو وی دا سړی دوکهباز دی د اس سره دوکه وکړه د حدیث کې به هم څه چلي نو روایت یې ونه کړو په دومره احتیاط باندې حدیث د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی ائمه محدثین راجمع کړي یو حدیث پس بیا صحابه داغي حال څو په مدینه منوره کې که تاسو وګورئ صفه ورته وایي د ریاض الجنه سره غذای اوسم شته اصحاب صفه طالبانو د رسول الله صلی الله علیه وسلم چا به چې پیغمبر نه ډایرکټ قرآن او حدیث ویلو یو ورځ ابو هريره 10 ورځې شوی وی چې روټای نه و خوړلې د پیغمبر په خیال شو چې د ابو هريره د 10 ورځې وګیا دی
نو ابو هريره ته وی چې تا ما ته ویل ولې نه چې زه وګیم؟ هغه ورته یا رسول الله په خدای مې دې قسمي سترګې مې ستا په کتو مړې دي او سینه مې ستا په حدیث مړه ده، ما ته د روټۍ ضرورت نشته نه. ووایم ولې؟ دا درد او دا خوند خو به ما ابو هريره ته پته و، مونږ او تاسو ته څه پته ده؟ یا مونږ او تاسو په دې خبرو څه پوهېږو؟ دا خو ابو هريره ته پته وه چې برای راست عاشقو او برای راست به ورته ناست او کتل به ورته، مونږ ته دا څه پته ده؟ رحمان بابا برای راست عاشقو نو یو ورځ وایي چې زه توبه په هغې تېر عمر وکاږم، زه توبه په هغې تېر عمر وکاږم چې تېر شوی دی بې یاره په غفلت کې. دا اشاره کم خوا ده؟ دا اشاره هغه خلقو ته ده چې چا پیغمبر نه منول بیا په اسلام په سترګو ورته کتلي دي څه وخت کې. هغوی به ویل کاش خدای چا تېر شوی عمر هم اوس بیا وی. عشاقو ته د دې خبرو پته لګي. بیا وایي چې کم کلام چې زه بېتاله چا سره وکړم، کم کلام چې زه بېتاله چا سره وکړم، سلطوبې دي په هغې کلام زما. تا نه بغیر چې بل چا سره خبره م وکړمه نو په هغه خبره مې هم سلطوبې دي. یعنې زما دا خوله دې بل چا سره خبرې ولې کوي؟ زمونږ د خولو ته وګوره نو کم ګڼ دی چې زمونږ د خولې نه دوړېږي یا زمونږ خوله یې نه وایي. کم کلام چې زه بېتاله چا سره وکړم، کم کلام چې زه بېتاله چا سره وکړم، سلطوبې دي په هغې کلام زما. اوس ابو هريره لس ورځې نهر څه چې لس کاله نهر ویم پروا یې نه. دنیا کې وګوره، د دنیا عشاق وګوره. مجنون یو ورځ لیلا سره روانو او ورته هلته دلته کېنه زه راځم. دا تې کور ته راله نو روټۍ تیاره کړه او خدمتګارې ته یې ورکړه چې لار کې یو ملنګ ناست دی هغه ته دا روټۍ ورکړه. دې چې روټۍ روانه کړې ده نو هغې نه مخکې یو بل روټي خلاص ناستو. ورته ویل دا روټۍ لیلا را کړې ده. هغه ویل ښه بسم الله الرحمن. خوړلې چې خوړلې ده نو 12 ورځې تېرې شو. هره ورځ روټۍ ورځي، سړی خوري او سوال جواب نه کوي چې سلام مې ووایه یا دا ووایه. لیلا ته غصه ورغلې ده چې دا څه پاگل دی، روټۍ خوري او سلام ملام نه رالیږي. نو چاړه او کټوری هغه خدمتګارې ته ورکو. وی هغه لیوني ملنګ ته ووایه چې روټۍ خو وخوره خو ستا لږه وینه مې هم پکار ده. نو چې څه وخت کې روټۍ ورولې ده ویلې دا چاړه او کټوری دې څه له راوړه؟ وی لیلا وی چې لږه وینه مې دې پکار ده. وی ښه خورې نو دا روټۍ مخکې یو سا د وینې مجنون مخکې ناست دی، مخکې دی چې ورغلی ده. څه وخت کې چې ګوري مجنون د 12 ورځو نهر داسې تیلی شوی. د خدمتګارې ورته ویلې چې لیلا دا روټۍ راستولې ده او ویلې چې لږه وینه مې پکار ده. هغې وی دا لو خیراکه چې اول د لیلا حکم په ځای راوړم بیا به روټۍ خورم. دا کبوړي دا ځایونه دا ځایونه دا ځایونه ټول غوس که او څه نیم کټورۍ وینه ترې ووته. وی لیلا ته ووایه چې ستا په جدایۍ کې ټوله وینه پکې وچه شوې وه دغه وه دا مې درک کړه. اوس وایي په ایمان چې مونږ دا د وینې مجنونان یو که د اوس ابو هريره به زه کوم ځای پیدا کوم او مجنون به کوم ځای پیدا کوم؟ د مجنون به هغه مقام په قیامت کې، هغه مقام به چې د الله انوار او تجلیات څه وخت کې وګوري نو معشوق کے رتبے کو معاشر میں کوئی دیکھے اللہ بھی مجنون کو لیلا نظر آتا ہے. دا اللہ تجلیات چې ګوري موږ به چې دا لیلا ده. وعزیزانو په خدای قسم درته خورم چې دا الله سره او د هغه د محبوب سره داسې مینه نه وي لکه د ابو هريره چې وه، داسې مینه نه وي لکه د امام بخاري چې و، داسې مینه نه وي لکه د امام مسلم چې و، داسې مینه نه وي لکه د امام ترمذي چې و، داسې مینه نه وي لکه د امام ابو داود چې و. په خدای قسم که د جنت بوی وګورئ، بوی به نه ګورئ. دا زما خبرې نه دي، دا د الله والو خبرې دي، دا د هغه خلکو خبرې دي چې کومو خلکو په ژوند دا خلک په قبرونو کې لیدلي دي. دا د هغه خلکو خبرې دي او د کومو خلکو چې دا شانو
هغه خلق اوسم ثابت په قبرونو کې پراته دي اوس. نو زما عزیزانو عرض مې داو چې ابو هريره ته وایي چې ته لس ورځو نهاری وې ما څه کار دی سترګې مې ستا په کتو مړې دي تاسو رښتیا اوس ووایئ چې ته د چا دوست ځای ته ورشې او دا ورځ تېره شي او ته هغه ته ګورې هغه تا ته ګوري او روټۍ نه راوباسي د کوره او نه چای راوباسي څه به وایي وایه صوفي صاحب تاسو به څه وایي څادر به په اوږه واچوي چې خدای دې کور وران کړه ټوله ورځ تېره شوه ناستې ما ته ګوري او زه درته ګورم نه روټۍ راوباسي او نه چای راوباسي داسې به وایي که نه به وایي پښتونخوا والا و داسې به وایي که نه تېرو ورځو کې یو سړی دوکان ته راغلی ډېر ساعت ناستو چې څه وخت کې تلو نو ملزه په مخه دی ویل څه چای ما یو ست دی ونه کو مال راغلی څلوې ویل ستا کتوله مال خو زه دې ولیدم که نه نو روټي خلاصه د چایو پکې څه کار و زما کتوله راغلی خو زه دې ولیدم که نه ویل نه که نه دغه هم پکې په کار و مال دغه نشته دغه پکې نشته په چا چې عاشق یې او تا ته د روټۍ هوس او د چایو هوس پیدا شو ته خوشې ټپوسې ته روټي خلاصې قسم په خدای دی او بیا مې دې په خدای قسمي چې یو بزرګ کتلی وم په دې کوواټ کې و ټوله ورځ تېره شو خو چې هغه به ووایي چې روټۍ طالبان فلان ما ویل جي نه والله که زما ډکي مازدیګره پورې مې ورسره ورځ تېره کړه اوبه مې منسکلې او بس صرف ده ته مې کته چې دی ما په کوم رنګ کې لیدلی دی نو زه درته څه ووایم بس مازدیګر تېره روان شوم وران نو زما عزیزانو خبره واورئ ابو هريره ځان نه پیدا کوي او ځان نه جوړ کوي امام بخاری ځان نه جوړ کوي کینی تباہ بشي ملک خدا سے تباہ دے بس یو هند جوړ دے توہین رسالت شوه دی یو عیسائی توہین رسالت کړي دی عیسائی توہین رسالت کړي دی پلانې کړي دی دیکھو ګورئ په مدینه منوره کې د مدینه خطیب اعلی د امریکای بد په خطبه کې ویلي او چې د منبر نه راکوشو او غیب شو مانځه ته پرېنه نن د مدینه خطیب بم د امریکای بد نشي تاسو یو تړتړې جوړ کړو غوري میجایلې جوړ کړي ایو کټی چې جوړ کړي دا کټې هم داسې ولاړی چې دا ماغه خیالم کړی دا بار دا دغه نه دی دا یخ سيزونه سدي دا کریم وند کنه دا دغه څه دا کریم چې پکې کنه الکانې په روپیا تانه علي دغه څه تړتړې جوړ کړي د سبب پینځیش وو دماکي ورته هندستان وکړي وو دماکي ایټمی دماکي درته وکړي په دې سنبه درته ټوکړه چې تا تړتړې جوړ کړي دې ما درته ټم بمونه خلاص کړه ته هټه څوک ټول ملک ستاسو د لاسه د خدای په عظیم قهر گرفتار ورشي په هزاره کې څال دی اور بل دی پکې ملیشیا دا او بارډر دی او پولیس دی او روان دی او کنټرول کیږي په کوواټ کې سالو پانګو کې سالو ټول ملک د الله په قهر اخته دی دغه وجه صدا چې ستاسو وینا د اسلام نوم چې دی دا دروغ دی دا دروغ دی توهین رسالت بچ د پیغمبر په زمانہ کې وشو او اس وس بینو د بدر په میدان کې اته تورې وې دعا سنو 314 پایانو پاتو تورو باندې ټول بدر قبضه کړو کنه وکړي تاغوري میزایلونه جوړ کړی دي توهین رسالت چې کړي په د امریکا ورو غورځاوا انډیا توهین خدا ډېر خراب کار دی که توهین رسالت ډېر خراب ها وای پاکستان او هندستان چې بیل شو نو د هندستان په دغه وخت کې 3 کروڑ خدایانو 3 کروڑ بوتانو ته هندستان خدایان وي نو د خدای په مقابله کې هندو کانی ته خدای وي نو توهین خدا شو کنه شو توهین رسالت کوي ستا په ملک کې هر منټ پس ہر سیکنڈ پس توہین رسالت کیگی توہین عائشہ کیگی توہین فاطمہ کیگی فاطمہ خو هغه وا چې مړه کېده څه وخت کې ویلې خدای ته ګورئ چې زما جنازه د شپې ونه باسئ د ورځې د شپې به مې جنازه وباسئ چې زما د کفن ټوټم پردی سړی ونه ګوري نن د هغه فاطمې نوم ته په پاکستان کې اخیستی شي دې لچرو ته چې ګورې دې ښځو ته توهین رسالت تاسو نه زیات څوک دي
عیسایان خودی کافر بیا دا اوس چې د چا حکومت ته دوی به ویلې که نه چې انما المشرکون نجس دا به ویل هلکه د هندوان او سیکان ولې وباسئ ویل به انما المشرکون نجس د دې مسلم لیگ مولیانو به وی انما المشرکون نجس خدای وایي چې دا مشرکان نجس دي پاکستان جوړ کړي دا پلیت ته وباسئ د کابل ټول سیکان دلته ډېره شو که نه د یورپ ټول انګریزان دلته ډېره دي که نه او صدر کلیکټن را روان دی چې هغه دپاره کم تیاری کېږي تاسو به وایي چې انما المشرکون نجس د مسلم لیگ مولیانو به وایي مونږ ته خو به وایي دا دیوبندیان دي دا هندوان دي نو تاسو خو پاک وایي که نه نو اوس هم دا پلیت ولې بیا په سینه ډېره کړه نو زما عزیزانو عرض مې دا و چې خدای سره رابطه او تعلق جوړول غواړئ او خپل آخرت ښه کول غواړئ د قرآن او د حدیث چې څومره ستا وس دی عمره اتباع شروع کا چې څومره ستا وس دی څومره باندې تا عمل کولی شي تکلیف مالا یطاق په اسلام کې نشته څومره ستا وس